د مهربانه څښتن تعالی په نامه السلام علیکم ګرانو زده کوونکو څنګه یاستئ په دې هیله چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ او خپل درسونه په منظم شکل سره ولولئ. نو راځو خپل درس پیلوو. بیا هم مخکې د دې نه چې نوې موضوع پیل کړو یو ځل تیر درس ته یو لنډه کتنه کوو چې زموږ او ستاسو د تیر درس موضوع د نتیجې یا د نمونې فضا وه چې موږ او تاسو نتیجې یا د نمونې فضا تیر لوست کې ولوستله او په دې باندې پوه شولو چې کومه نتیجه موږ او تاسو چې لاسته راوړو هغه د چې د یو تصادفي ازمایښت نه لاسته راوړل کیږي او د یو تجربې په ترڅ کې موږ او تاسو کولی شو هغه ترلاسه کړو. نو موږ او تاسو وایو چې کله یو تصادفي ازمایښت موږ او تاسو ترلاسه کړو هغه پایلې یې البته یو تصادفي ازمایښت ترسره کړو هغه پایلې یې موږ او تاسو د یو مجموعي یا سیټ په شکل باندې ښکاره کولی شو. نو دې ته موږ او تاسو چې شی وایو د نمونې د فضا په نامه یادولی شو او همدارنګه د نمونې د فضا په عمومي ډول باندې موږ او تاسو په اس باندې ښیو. نو بل مو وویل د نمونې د فضا هر غړی د هماغه تصادفي تجربې د یو شونې پایله ده چې د لومړنیو پیښو په نامه باندې هم موږ او تاسو یادولی شو. نو په دې هیله چې تاسو تیر درس نه یو څه زده کړي اوسئ. نو راځو خپله نوې موضوع پیلوو چې نوې موضوع مو نظري احتمال دی او 221مه پاڼه ده. لکه څرنګه چې تاسو هم پیږئ نظري احتمال زموږ او ستاسو وروستنۍ موضوع ده البته په اووم ټولګي کې یعنې دا وروستنۍ موضوع ده او د دې سره زموږ او ستاسو اووم ټولګي مضمون هم ختمیږي. نو په دې هیله چې تاسو دا تیر کوم درسونه چې دی هغه په ښه او صحیح شکل سره لوستي وي چې تر څو وکولی شئ راتلونکي اتم ټولګي مضمون ته هم په پوره شکل سره آمادګي ولرئ. نو راځو نظري احتمال باندې پیل کوو خو بیا هم زه تاسو ته پوښتنه وایم پوښتنې ځواب به راته کمنټ کې راواستوئ چې تر څو تاسو ته د دې درس هم یو انګیزه ترلاسه کړی نو د دې پوښتنې ځواب به راته کمنټ کې راواستوئ. په تیر مثال لکه څرنګه چې موږ او تاسو په تیر مثال د تیر لوست کې وویله چې حسن، زلمی، خیبر، انور او زمری د خپل ټولګي د مشر لپاره ځانونه کاندید کړي وو. آیا دا احتمال شته دی چې زلمی ګټونکی شي؟ د انور د ګټنې احتمال څومره دی؟ نو کولی شئ تاسو د دې پوښتنې ځواب راته کمنټ کې راواستوئ. نو اوس راځو نظري احتمال ته. د دې دپاره چې تاسو نظري احتمال باندې لا ښه پوه شئ موږ او تاسو فعالیت کې موږ او تاسو ته ویلي د رمل دانه یې راته راکړل ده چې دا په نظر کې نیسو او موږ او تاسو په دې باندې یو تجربه ترسره کوو. نو لومړی قدم کې موږ او تاسو ته ویلي وای د یو رمل د دانې اچولو د تجربې فضا په پام کې ونیسئ او شونې پایلې دلته موږ او تاسو لیکو. د رمل دانه لکه څرنګه چې تاسو هم په شکل کې وینئ دا څه ده؟ دا یو د رمل دانه ده چې په هر مخ باندې 1 2 3 4 تر 6 پورې عددونه ورباندې لیکل شوي دي. نو وایي د تجربې د نمونې فضا ولیکئ. نو د تجربې د نمونې فضا چې موږ او تاسو لیکو دا پایله به یې په څه ډول باندې لیکو؟ په دې ترتیب سره لیکلی شو چې موږ او تاسو د نمونې فضا په دې اس باندې خوده او ما تاسو ته وویله چې د رمل دانې کې کم عددونه شتون لري د 1 2 3 عددونه شتون لري. البته د 1 2 3 عددونه هم په دې ترتیب سره لکه څرنګه چې تاسو په شکل کې وینئ دا د 1 2 عددونه هم د وړو دایرو په شکل باندې ترسیم شوي وي چې یوه دایره 2 دایرې 3 دایرې ورباندې ترسیم شوي وي. نو کله چې موږ او تاسو دا رمل دانه پورته اچوو نو د دې احتمال چې کوم عدد راشي د 1 نه تر 6 پورې د هر یو احتمال چې ده بیل بیل دی. نو موږ او تاسو د دې تجربې البته نمونې فضا سیټ لیکو چې کوم عددونه دي کومې پایلې دي 1 2 3 4 5 6 دا عددونه چې شو دا د نمونې د فضا ده. وایي د ممکنه نتیجو شمیر څو دی؟ نو دلته موږ او تاسو ګورو چې دلته د ممکنه نتیجو شمیر څو دی؟ 6 دی. کیدای شي چې د یو عدد د احتمال د دې شته دی چې د یو عدد راشي او یا د دې احتمال شته دی یا د دې امکانات شته دی چې د 2 عدد راشي یا شونې ده چې د 3 عدد راشي. نو دلته د ممکنه پایلو شمیر موږ او تاسو وایي چې په مجموع کې ټول څو دی؟ 6 دی. او وایي د لیدل کېږي چې د رمل د 6 امکان لرونکو حالتونو څخه یو حالت یې د 2 عدد ښکاره کېدل دی. دا احتمال د یو کسر په شکل ولیکئ. نو اوس لکه څرنګه چې موږ او تاسو د کسر په شکل باندې تیر لوستونو کې هم لیکلی دی د رمل پر مخ باندې مختلف عددونه دي د 1 نه تر 6 پورې. نو کله چې موږ او تاسو دا د کسر په شکل باندې لیکو په څه ډول باندې لیکو؟ د 2 پر 6 باندې لیکو. ولې د 2 پر 6 باندې لیکو؟ کولی شئ تاسو د دلیل راته ووایئ ځکه موږ او تاسو دا تیر لوستونو کې په دې اړه باندې خبرې کړې وي. بل راځو وایي آیا د رمل د 1 او د 2 عددونو د ښکاره کېدو احتمال سره برابر دی؟ هو د رمل د 1 او د 2 عددونو د ښکاره کېدو احتمال سره برابر دی. نو موږ او تاسو وایي چې 1 پر 6 او 2 پر 6 د دې دواړو احتمال سره برابر دی چې یا د 1 عدد راوځي یا هم د 2 عدد ښکاره شي.
وایي د رمل د دانې د هر عدد راتلو احتمال څومره دی؟ د رمل د دانو د هر عدد د راتلو احتمال یو ځلې دی، ځکه دلته موږ او تاسو د 1 نه تر 6 ځلې پورې عددونه لرو او هر عدد صرف یو ځلې راغلی، یعنې داسې کوم عدد نشته چې مثلا د 2 عدد د رمل پر مخ باندې 3 ځلې تکرار شوی وي، نو د هر عدد د راتګ یا د مخ کره کېدو احتمال یو ځلې شتون لري. البته د دې شپږ ممکنه پایلونه یو ځلې د هر عدد د راتلو احتمال یا شونتیا شتون لري. او وایي د رمل څو عددونه جفت دي او د دې احتمال چې جفت عدد ښکاره شي د یو کسر په شکل ولیکئ. د رمل څو عددونه جفت دي تاسو یې کولی شئ د نمونې فضا پر مخ باندې هم ووینئ چې دلته موږ او تاسو ګورو 2 4 6 دا 3 عددونه څه دي؟ جفت دي. نو موږ او تاسو وایي چې د رمل د جفتو عددونو د ښکاره کېدو احتمال به څو وي؟ 3 وي. یعنې دلته اوس څنګه لیکو د کسر پر شکل باندې لیکو 3 پر 6 چې 3 ځلې د دې احتمال شته چې د جفت عدد پکې څه شي راښکاره شي. 3 پر 6 هم پر دې معنی چې د هر یو عدد شونتیا 6 ځلې دی، یعنې البته د هر عدد احتمال نه بلکې په مجموعي ډول باندې زموږ او ستاسو د ممکنه پایلې څو دي؟ 6 دي او د 6 ممکنه پایلونه زموږ او ستاسو 3 جفت عددونه دي، نو د دې احتمال چې جفت عدد راښکاره شي هم څو ځلې دی؟ 3 ځلې دی. نو نظر دې پورتنۍ همدا فعالیت ته چې موږ او تاسو ترسره کړه د پام وړ مسایل موږ او تاسو په دې کې څه کړه ترلاسه هم کړه او دا حالتونه پکې د کسر په شکل باندې هم ولیکل. نو نظر دې ته موږ او تاسو دا نتیجه په لاس باندې راوړو چې د یو پیښې احتمال کولی شو د یو کسر په مرسته باندې موږ او تاسو په لاس راوړو. نو زه تاسو ته دا کسر لیکم. نو د دې لپاره چې موږ تاسو د یو تصادفي پیښې یا یو نتیجې احتمال لاسته راوړو، نو د دې کسر د مخې نه لاسته راوړو چې د تصادفي پیښې د مساعدو حالتونو شمیر او د تجربې د ټولو پایلو د حالتونو شمیر. تجربې د ټولو پایلو حالتونو شمیر کې دلته موږ تاسو ګورو ممکنه ټولې پایلې څومره دي؟ 6 دي. نو 6 لیکو او د تصادفي پیښې د مساعدو حالتونو شمیر مثلا دا یو څو ځلې د مساعد دی چې دا یو عدد ښکاره شي، نو دلته څه کوو؟ یو ځلې لیکو. او همدارنګه د 2 عدد څو ځلې د احتمال شته چې راښکاره شي، بیا هم یو ځلې د دې مساعد ګڼل کېږي چې دا د یو عدد راښکاره شي، نو دلته به صورت کې څه لیکو؟ یو لیکو. نو د دې لپاره چې موږ تاسو دا وکولی شو کسر باندې ولیکو، نو لیکو چې د یو تصادفي پیښې یا یو نتیجې احتمال مساوي کېږي د تصادفي پیښې د مساعدو حالتونو شمیر پر د تجربې د ټولو پایلو د حالتونو د شمیر سره. نو موږ او تاسو کولی شو په دې کې یو مثال هم ورکړو چې د مثال په ډول وایي په تصادفي تجربه کې د یو دانې رمل په اچول په پام کې ونیسئ، د لاندې پیښو احتمال پیدا کړئ. که د رمل شمیره طاقه وي، که د رمل شمیره 5 وي، که د رمل شمیره 8 وي او همدارنګه د رمل د دانې شمیره د 1 او یا له 1 څخه لویه وي. نو اوس راځو دا مثال حلوو. نو اوس د دې احتمال چې د رمل شمیره طاقه وي او د رمل پر مخ څو طاقه عددونه دي؟ 3 طاقه عددونه دي او په مجموعه کې یعنې دلته مساعد حالتونه څو دي؟ موږ او تاسو په صورت کې باید مساعد حالتونه ولیکو چې دلته موږ او تاسو لیکو 3 لیکو. نو کولی شئ تاسو وایئ چې ولې موږ او تاسو پکې 3 لیکو او مخرج کې هم 6 لیکو، ځکه موږ او تاسو پوهېږو چې د ټولو ممکنه پایلو شمیر نتایجو شمیر څومره دی؟ حالتونو شمیر 6 دانې دي. نو اوس راځو دا اختصاروو چې اختصار نه هم وروسته لاسته راځي. 1 3 3 2 3 هم 6 1 پر 2 چې 1 پر 2 که چېرته موږ او تاسو فیصدي په شکل باندې وښیو نو لیکلی شو چې 50%. څو لیکلی شو؟ 50%. یعنې 1 پر 2 په حقیقت کې د څو سره مساوي کېږي؟ د 50% سره مساوي کېږي. او دویم کې ویلي وای که د رمل شمیره 5 وي، نو په دې حالت کې موږ او تاسو دا مساعد حالتونه د دې پیدا کوو او دا حلوو. نو اوس د دې احتمال چې د رمل شمیره 5 وي، نو مساعد حالتونه دلته پکې څو دي؟ 1 دی. نو موږ او تاسو راځو صورت کې باید څو ولیکو؟ 1. مخرج کې هم 6 ځکه ممکنه حالتونو نتایجو پایله البته چې موږ تاسو ویل د تجربې د ټولو پایلو حالتونو شمیر څو دی؟ د رمل دانو کې 6 دی. نو مخرج کې 6 لیکو چې دا مساوي کېږي. کله چې موږ تاسو غواړو دا فیصدي ته تبدیل کو، نو موږ تاسو لومړی دا اشاري ته تبدیلو چې دلته 1 تقسیم د 6 کو حاصل مساوي کېږي د 0.1 سره. نو کولی شو دا 0.1 فیصدي ته تبدیل کو چې موږ تاسو ولیکو چې 14.7% د دې احتمال شته چې د رمل شمیره څومره وي؟ د رمل شمیره 5 وي.
نو اوس لکه څرنګه چې تاسو هم وینئ د رمل پر مخ باندې د اته عدد شتون لري نه. نو مساعده حالتونه دا چې مساعد حالتونو نه هدف دا دی چې د اته عدد پکې امکانات شته چې راوځي نه، ځکه چې د اته عدد شتون نه لري. نو کله چې د اته عدد شتون نه لري نو موږ او تاسو دلته باید صورت کې څه ولیکو؟ صفر، او مخرج کې هم شپږ لیکو. نو صفر تقسیم د شپږ صفر. او کله چې غواړو دا فیصدي ته تبدیل کړو نو څنګه لیکو؟ 0%. یعنی د دې 0% د دې شونتیا شته دی چې د رمل شمیره د رمل پر مخ کوم عدد راښکاره شي؟ د اته عدد راښکاره شي. او بل موږ تاسو ته ویلي د رمل د دانې شمیر د یو او یا له یو څخه لوی وي. نو وایي د دې احتمال چې د رمل شمیره یو یا له یو نه لوی وي څومره دی؟ نو اوس دلته موږ تاسو لیکو دلته چې موږ او تاسو ته یو او ورسره د یو نه لوی عددونه ټول پکې شمار شوي دي. نو دلته هغه ممکنه حالتونه یا مساعد حالتونه ټول پکې شمارېږي. نو مساعد حالتونه ټول څو دي؟ شپږ دي. نو موږ او تاسو صورت کې باید څو ولیکو؟ شپږ. او مخرج کې هم د ټولو نتایجو حالتونو شمیل چې موږ او تاسو لیکو شپږ دی. نو شپږ تقسیم د شپږ کو چې مساوي د څو سره کېږي؟ یو. او په حقیقت کې یو هم مساوي د څو سره ده؟ مساوي د 100% سره ده. نو د دې امکان د دې احتمال چې د رمل شمیره یا یو وي او یا هم د یو نه لوی عدد وي 100% دی، ځکه د دې امکانات شته چې یا یو وي یا د یو نه لوی 2 3 4 5 شپږ دا مختلف عددونه کیدای شي چې پکې رامنځته شي یا مخې ته راشي. نو زموږ او ستاسو نننۍ موضوع نظري احتمال و چې نظري احتمال کې موږ او تاسو د یو تصادفي پیښې یا یو پایلې احتمال باندې یا نتیجې احتمال باندې خبرې وکړلې. نو موږ او تاسو نظري احتمال کې دا وایي چې هغه احتمال چې د نمونې فضا له مخې د تصادفي پیښو د مساعدو حالتونو شمیر او د تجربې د پایلو د ټولو حالتونو د شمیر ترمنځ نسبت د نظري احتمال باندې یادوي. یعنی دلته چې موږ او تاسو دا کوم کسر رامنځته کړه د احتمال چې موږ او تاسو دا رامنځته کړه د نسبت یې موږ او تاسو څه وایو؟ نظري احتمال وایو. او د نظري احتمال نه مخکې چې موږ او تاسو کومه تجربې سرته رسوو هغې ته بیا موږ او تاسو څه وایو؟ تجربوي احتمال یادو. خو کله چې په نسبت باندې ښیو دې ته موږ او تاسو بیا د نظري احتمال نوم ورکوو. نو زموږ او ستاسو نننۍ موضوع همدلته پای ته رسیږي چې نظري احتمال و چې موږ او تاسو نظري احتمال په اړه ولوستل چې هغه احتمال چې د نمونې د فضا له مخې د تصادفي پیښو د مساعدو حالتونو شمیر او د تجربې د پایلو د ټولو حالتونو شمیر ترمنځ د نسبت سره موږ او تاسو ښیو نو دې ته موږ او تاسو نظري احتمال ویلی شو. نو په دې هیله چې تاسو نننۍ موضوع نه یو څه زده کړی اوسئ. په همدې سره زموږ او ستاسو اووم ټولګي مضمون هم همدلته پای ته رسیږي. پوښتنې او د دې څپرکي یعنې د اتم څپرکي پوښتنې به ستاسو کورنۍ دنده وي حلوئ به او ماته به کمنټ کې رااستوئ. همدارنګه که چېرې تاسو په دې درس او یا تیرو درسونو د اووم ټولګي تیرو درسونو کې کومه ستونزه لرئ کولی شئ ما په کمنټ کې پوښتنه وکړئ تر څو زه تاسو ته یو بله ویډیو هم چمتو کړم او ستاسو ستونزې پکې حل کړم. نو زموږ او ستاسو نننۍ موضوع همدلته پای ته رسیږي. که چیرې د کتاب PDF غواړئ د ویډیو ډسکرپشن کې لینک موجود دی د هغې ځینې ځان ته ډاونلوډولی شئ او د دې دپاره چې د اتم ټولګي ویډیوګانې هم په منظم ټولګي ترلاسه کړئ نو زموږ ویډیو لایک او چینل مو سبسکرایب کړئ. د الله په امان.